ځینې کسان ولې زیات خوښ وي؟ ډېری کسان به مو لیدلي وي تل خوشحاله بریښي او د خفګان اغېز پکې هم نه لیدل کیږي. دا چې لاملونه یې کوم دي په دې مطلب کې در سره شریکو. لومړی هم د خوښۍ یو لامل جینیټیک دی. دویم ځینې ښه ملګري دي. خوښ اوسېدل د وګړو په شخصیت پورې تړاو لري. ویل کېږي چې شرایط 10% په خوښۍ کې رول لري. د امیندوارۍ شرایط هم په خوښۍ کې رول لري. ډېری وختونه ځان د نورو سره نه پرتله کوي، منفي فکر نه کوي او تمې او غوښتنې واقعي دي. له حده زیاتې غوښتنې نه لري او قانع خلک وي. او په پای کې هم دا چې د خوښۍ په اړه لومړی مطالعه کوي او وروسته هم عمل کوي.